چې څوک تپوس له چا نه چېرته کې کوی شي څوک د چا په کار کې کار نه لري یاره او څوک د ما عمره بېوسه خدای نه کړي چې په خپل ځان کې اختیار نه لري یاره ډېر ښه دی یاره ډېر ښه باچا را مخکې شي حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکا ورستو سزا خلا جواب راکا هغه زموږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه ډېر ښه دی منیر جانه زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده ډېر ښه دی ډېر ښه دی د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابه بریدونه چا وکړل د دغې چور څه پته ولګېده ډېر ښه دی یار ډېر زبردست دا بې ګناهه وژنې چا وکړي په پوهنتون چاودنې چا وکړي د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړل دا نازولي توتیان څنګه مړه شو ډېر ښه دی په ګلدرو ورونه چا بل کړل دا نازولي توتیان څنګه مړه شو دا بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته کسور د پېښور وښایه په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته کسور د دغې ښار وښایه هم دې په هی او هم دې زه نه نیسم هم دې زولۍ هم دې لمنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به ذره ذره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنګ د دغې ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو میرجانه مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم زه دا منم چې څل په څل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو اغتصاب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم ډېر زبردست ډېر ښه یاره ها دغه نظم ته راځم یو مالک د زندګۍ شته یو خالق د دنیاګۍ شته زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته ډېره ښه ده چې حساب شته د هر ظلم احتساب شته یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته ډېره ښه ده عدالت شته ډېره ښه ده آخرت شته ډېر شیخان به در معلوم شي لویه ورځ لوی حقیقت شته دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دور د کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی ډېر ښه دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي یو نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه حالونه نه وایي میاشت د ورایه معلومېږي څوک د زړه حالونه نه وایي څوک د زړه حالونه نه وایي میاشت د ورایه معلومېږي د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي سهار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را په خوله کېږي توره چرګه مې منلې که جانان را په خوله کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغ او په رښتیا کې فرق چېرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته ده په چا کې د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه بدم نه زندګي ده هره سا په هره خوا کې خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې منیر جانه د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې ډېر زبردست
سرنګ باندې مو وکړي په ځان کانې مو وکړي ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړي دوستان مو هم پیدا کړه یاران مو هم پیدا کړه پیسې مو هم وګټې او توان مو هم پیدا کړ روزګار مو هم چالو کو مکان مو هم پیدا کړ تاله پانځې وو پیزوان مو هم پیدا کړ خپل زړه مو هم پیدا کړ خپل ځان مو هم پیدا کړ خو چې اوس ته پیدا شي دا تلوسې مو وکړي ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړي ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړي دولت مو هم وګټه شهرت مو هم وګټه ښه تعلقات مو جوړ کړه ښه ملاقات مو جوړ کړه هر یو سړی مو یار کړه هر یو زلمی مو یار کړه هر یو هلک مو یار کړه ځان سره کلک مو یار کړه هر چاته ورسېدم هر یو ملک مې یار کړ هر یو ملا له لاړم هر یو مسلک مې یار کړ هر چاته ورسېدم ښې تجربې مې وکړې ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مې وکړې تنګ شو د زړه سره چېرته لاړ شو او مونږ له تا نه پېښوره چېرته لاړ شو او بلها تنګ شو د زړه سره چېرته لاړ شو مونږ له تا نه پېښوره چېرته لاړ شو غیر له یاره د قسم دی مزه نشته ته ګویا شه مازدیګره چېرته لاړ شو او خلک وایي چې سپوږمۍ ته سړی تلی شي زړه مو کېږي چې لږ بره چېرته لاړ شو او د پردي شر نه خو کور ته سړی راشي منیر جان د پردي شر نه خو کور ته سړی راشي د دې خپل کلي د شره چېرته لاړ شو مننه او خپلې ټولې مجبورۍ لیوال ته وایي په تا نه پوهېږو یاره چېرته لاړ شو ډېر ښه دی